بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن څلورم د اپریل کال 2024 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې د افغانستان پاکستان د کړکېچ په هکله، همدارنګې نړیوال موضوعات، ایران، امریکا او په سیمه کې څه تیریږي، برعلاوه له نه د خیبر پښتونخوا نه جهادي راپورونه هم ستاسو خدمت ته وړاندې کوم. راځم خپل لومړي خبرونه ته د افغانستان او پاکستان په هکله دا دي چې افغانستان او د پاکستان سره مرزي کرښه کې جګړه ګرمه ده او افغانستان د پاکستان د ډیورند د کرښې اغاړه د دې نظامی اډې او پایګاګانې ورته وهلي دي او په دې بابت کې پایګای تینه له منځه وړي دي او یې نیولي دي چې په هغې کې یوه په کونړ کې ده، دوی په غلام خان خوست کې دي، دوه کمیساریانې دي او دوه نور په همدغه ننګرهار او د پکتیا په سیمو کې دي. مجموعاً دغه راپور شوي دي او په دې د برید کې د هغې ډېر کسان وژل شوي دي او څه تېنه ژوندي نیول شوي دي. دا اډې له منځه وړل شوي دي او کاملا مسمار شوي دي. د پاکستان د دې جګړې په مقابل کې 155 د هاوان مرمۍ په دې سیمو باندې راورولې دي او همدارنګې په لسګونو راکټونه هم په کونړ، په ننګرهار، په خوست، پکتیا او پکتیکا کې راورولې دي. همدارنګې د مجاهدینو په یعنې د ټي ټي پي مجاهدینو په پېښور کې د حلقوي سړک ته نږدې په شمشتو سیمه کې کرښې ته راکوز شوي دي او په دې د حلقوي سړک په دغه کې هلته نظارت او کنټرول شروع کړی دی او موټرونه یې چک کړي دي، یعنې دا خپل قوت یې ښودلی دی چې د ښار منځ ته راکوزېږي، د خلکو صده کوي او حکومت ورو ورو هغه خپل ګریپ او توان او طاقت د لاسه ورکوي. همدارنګې بلوچانو خپل حملې ته د رژیم په مقابل کې وسعت ورکړی دی او د کلک او درانه وارونه یې پرې کړي دي، یعنې ډېر زیات تلفات ورته کړي دي او نظامي پاکستانیان چې دي دی د خپل دغې نه په حساب وتلی نشي او که راوځي وژل کېږي او دا مجاهد دغه چې د ازادي غوښتونکي د دې پې باندې برید کوي او دغه حملې چې دي اوس پاکستان د پوځ د کنټرول له توان نه وتې دي، دی د مخه نشي نیولی. بعضې وخت یا فرار کوي او یا دا دی چې د جهازونو په ذریعه باندې راځي هغه سیمه بمباردوي چې دغه عام خلک هم پکې وژل کېږي او نورو ته هم پکې ضرر رسیږي. همدارنګې ټي ټي پي په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی به خپل مبارزات او جګړې ته په داخل د پاکستان کې ادامه ورکوي او زمین کې دا اعلامیه دا دغه کړې ده چې دا چې پاکستان وایي چې دا مجاهدین یا ټي ټي پي د افغانستان نه راځي، زمونږ ریشه، زمونږ اډه، زمونږ کار ټول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان او د پاکستان په نورو سیمو کې دی. موږ نه د افغانستان نه راځو، نه هلته اډه لرو او نه هغې سره زموږ دغه شته. دا پاکستان تهمت دی او دا تهمت په نړیواله سطحه وایي او د ده نه ګټه اوچتوي. نو ټي ټي پي دا په کامله توګه باندې دا رد کړې ده چې دې خبره کې کوم حقیقت نشته دی. راځم په نړیواله سطحه باندې ایران د امریکې یو بل F-15 طیاره راپرځولې ده، خو دې کې د جهاز نه چې خپل قیمتي جهاز د 100 میلیونه ډالره ډېر شی دی، خو برعلاوه له دې نه د دې دا طیاره چې رالوېدله 2 پیلوټانو ځانونه تېنه ایستي دي، ایجکټ کړي دي. په دې کې ویل کېږي چې یو پیلوټ دی نیولی دی، یو پیلوټ لا درکه دی، خو په دې 2 پیلوټانو کې یو امریکایي دی، یو اسرائیلی دی. اوس ایرانیان په دې پلټنه کې دي چې هغه بل پیلوټ را پیدا کړي او دا دواړه ونیسي او ځان سره یې بوځي. او دا یو تنه F-15 طیاره نه ده بلکې د سکاټ رایټر او همدارنګې د پروفیسر جینګ د دواړو یعنې موثر او موثق ویلاګران دي، نړۍ په سطحه چې میلیونونه لیدونکي لري. دواړو دا خبر ورکړی دی چې ایران چې کومه 2 ورځې مخکې په اسرائیل باندې برید کړی دی، په هغې کې د اسرائیلو 40 دانې F-15 طیارې په یو وخت کې ورته له منځه وړي.
نو کله چې هغه سړی ګوري بیا د یو دانه نو پکې نه ښکاري که 40 دانې ډېرې زیاتې دي. 4 میلیارډه ډالر ارزښت لري. هر دانه 100 میلیونه ډالره دی. 40 دانې 4,000 میلیونه ډالر دغه کېږي، میلیونه ډالره کېږي چې 4 میلیارډه ډالره ترېنه جوړېږي. همدارنګه ایران د جګړې لپاره لا آمادګي خپله زیاته کړې ده او کوم یو د راټولولو د خلکو لپاره چې دی ورته بسیج وایي، یعنې د غونډولو مسله چې جوړه کړې وه، په هغې کې 7 میلیونه ځوانانو خپل نومونه ورکړي چې د امریکا په مقابل کې جنګ ته حاضر دي. چې کله امریکا په دې خاوره خپه کېږي، دا 7 میلیونه کسان به دی په دښمن باندې یرغل کوي. نو که 7 میلیونه کسان ایران دغه که مسلح کړل، نو زه فکر کوم چې 1 میلیون عسکر هم امریکا راولي، دې 7 میلیون مقابل کې نشي ټینګېدلی. نو په دې اساس دا جنګ به ډېر زیات ورته مشکله شي. دا خبر چې دی عادي کوم انسان نه دی ورکړی، بلکې دا خبر د ایران د پارلمان رئیس باقر قالیباف دا خبر ورکړی دی چې په بسیج کې 7 میلیونه کسان ځوانان جنگ ته تیار دي او کلم چې دی راوغوښتل شي دی به تیاری او جګړې ته به ځي، او که چېرته جګړه کې نه موسي، چریکي جګړه کې به دوی د امریکایانو مقابل کې دی خونه اخوانه بریدونه کوي او په دې رقم سره د امریکا ژوند به په دې سیمه کې اور وګرځېږي. نو ممکنه نه ده چې دی د سیمې ته راشي او دلته خپل هغه لوبې ته ادامه ورکړي. CNN په یو راپور کې اطلاع ورکړې ده چې برعکس د هغه ادعاتو نه چې امریکا او اسرائیل یې کوي چې دی د ایران جنگي ماشین فلج کړی دی، هغه وایي چې نه، بلکې برعکس د ده نه د ایران د بې پیلوټه ډرون تیارو دغه تعداد نهایت زیات دی، هغه لا توره مصرف شوی نه دی او له منځه تللی نه دی چې دی وایي د منځه وړل شوی. میزایلونه یې لا تر اوسه پر ځای دي، 80% میزایلونه د ایران لا خپل پر ځای دي او دی هغې ته لاس نه دی وړی. که دی ورو ورو هغه استعمالوي، نو کومه دا چې دا کېږي وایي دا درسته نه ده. په دې اساس دی وایي چې دا امکان لري چې ایران جنگ ته ډېر وخت دوام وشي ورکولی، خپل ځان نه دفاع وکړي. کومه خبره چې اسرائیلیان او امریکایان کوي، دی په حساب ځان غولی او ملت غولی او دا حقیقت نه لري. ایران خپل په طاقت او خپل په ځای کې پر ځای دی او د دې احتمال شته دی چې ایران د جنگ په ډېر قوت سره وکړي او امریکایان د هغې ستونزو سره چې مخ دي هغه ورته نور هم زیات کړي. همدارنګې ترکیې یو ځلې بیا اسرائیل ته ګواښ کړی دی که چیرې مو د سوریې او د نورو د عراق او د دې نه د کردان د ایران خواته یا د خپله د ایران کردان هم ایران خواته مسلح کړل او اقدام هم وکړ، نو ترکیه به د ایران په دفاع یا د هغې په طرف قوا به دغه کوي او دا به په اسرائیل باندې یرغل کوي او د دې شي اجازه به هیڅکله هم نه ورکوي. همدارنګې فرانسې او جاپان کشتیګانو د هرمز د بندر نه تېرې شولې او پټرول یې واخیستل او بیرته لاړې، چې دا ویل کېږي چې دا د ایران په اجازې سره هم جاپان ته اجازه ورکړې ده چې پټرول واخلي او هم یې فرانسې ته ورکړې ده. او فرانسې ته د امتیاز په دې ورکړی دی چې په ملګرو ملتونو کې چې کومه مسوده د ایران په مقابل کې وړاندیز شوې ده، هغه مسوده کې فرانسې ویلي چې دی مخالفت یې کړی دی او دا نه پرېږدي چې مخکې لاړ شي. نو ایران د فرانسې د دې اقدام په مقابل کې دا ورسره دغه وکړه چې اشاره یې ورته کړې راځه یو کښتۍ دې ډکه که ویسه، ښه کار دې کړی دی. دا د ایران دا تکتیک دی چې په نړیواله سطحه باندې د امریکا او د دې په منځ کې فاصلې نور هم زیاتې شي. کله چې تاسو جاپان ته اجازه ورکوئ، دی باندې امریکا غوسه کېږي، قهر ورځي ورته په دې چې هغه جاپان ورته ډېر نږدې دی، هلته د هغې قوا هم دي او ستراتیژیک پارتنر یې دی. نو که هغه تمایل ایران خواته ښیي، بیا امریکا په دې غوسه کېږي. فرانسې سره خو هسې ارتباطات اوس هم نه دي او فرانسه قصداً هم دا کار کوي. همدارنګې ایران دا دغه کړی دی چې که چېرته د جګړې مسله ختمیږي او عربي ممالک د کوم واړه جزایر لکه بنموسا د ټم سمال وړوکی دی او ټم لوی دی، دا جزایر دي، هلته نور جزایر هم شته، 7 جزیرې دي لویې. دا جزایرو لپاره که دوی کوشش کوي چې دا ونیسي، ایران وایي چې دې کې ستونزه نه لري، ممکن چې دا جزیرې موږ امارات متحده او قطر ته ورکړو،
خو د ده په مقابل کې به دا ترېنه غواړو چې د تنګې هرمز کنټرول او پادشاهي به د ایراني. نو غټ شرط ورته ایښی دی، یو شی ورکوي یو شی ترېنه اخلي. کله چې دی د تنګې هرمز پادشاهي لاس کې ونیسي بیا دا جزایر بې معنا کېږي. نو دا جزایر هغه وخت قوت یې دغه زیات دی چې به د هرمز کنټرول ازادي کشتیګانې راځي، بیا دا جزایر چې دي دا ارزښت نهایتا زیات دی. همدارنګې په تېرو 40 ساعتونو کې د لبنان په جنوبي ساحو کې 40 اسرائیلي فوجیان وژل شوي دي، دا له منځه وړل شوي دي. دا و زما د نن ورځې نړیوال موضوعات چې ستاسو خدمت ته مې وړاندې کړل. اوس راځم د خیبر پښتونخوا راپور ته. د 2 د اپریل په عملیاتو کې مجموعاً 20 عملیاته په ټول خیبر پښتونخوا په صوبه کې شوي دي، چې په ولایت پیښور کې 15، په ولایت بنو کې 4، په ولایت مومند کې 2، ولایت باجوړ کې 2، لکی مروت کې 2، ولایت وزیرستان جنوبي کې 2، ولایت ټانک کې 2، ولایت دیر اسماعیل خان کې 1. ولایت پیښور ولسوالۍ اف آر پیښور اسنخیل علاقه پخه نیکه پوست باندې ګوریلایي حمله شوې ده، ځاني او مالي تلفات ور اړول شوي دي. همدارنګه ولایت پیښور ولسوالۍ اف آر پیښور حمید خان میشن تانې باندې ګوریلایي حمله کې یو پولیس هلاک شوی دی او یو امنیتي کامره له منځه وړل شوې ده. ولایت پیښور اف آر پیښور اسنخیل فقیری ډیری کې د موټر په د فقیری ډیری په موړ کې مین سړک ته فوجي اکمالاتي ټرک د حملې لاندې راغلی، 2 عسکر پکې ټپیان شوي دي. همدارنګه ولایت پیښور ولسوالۍ بډابیره ځنګلي پولیس تانې باندې د لاسي بمونو برید کې ځاني او مالی تلفات ور اړول شوي دي. همدارنګه ولایت پیښور ولسوالۍ اف آر پیښور سلیمان خیل ملک پوست باندې د لاسي بمونو حمله کې یو موټر ویجاړ شوی دی او نور هم مالی تاوان ور اوختی دی. ولایت بنو ولسوالۍ سیټي لوړ ال فتح خیل میریان روډ باندې واقع چوکي قلا باندې ځاني برید شوی دی چې ځاني او مالی تلفات ور اوختی دي. ولایت بنو ولسوالۍ بکاخیل د ګیټ پوست باندې لاسي بمونو برید کې زیات تعداد ټپیان او وژل شوي دي. همدارنګه ولایت بنو ولسوالۍ بکاخیل سین تنګا مامکی لاسي بمونو برید کې زیات تعداد ټپیان او مړه شوي دي. ولایت بنو بکاخیل ولسوالۍ د سین تنګې په ترایکي سیمه کې پرته قلا باندې لاسي بمونو برید کې یو تعداد ټپیان او مړه شوي دي. ولایت مومند د خویزو بایزو ولسوالۍ د سورانسر په پوستې باندې د راسکوپ په برید کې یو امنیتي کامره ویجاړه او زیات تعداد نور ټپیان او وژل شوي دي. ولایت مومند د خویزو بایزو د میټي سیمه کې په سپین سر پوستې باندې د راسکوپ په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. ولایت باجوړ په ناوګۍ ولسوالۍ چمرکنډ سر پوستې باندې د راسکوف په برید کې 3 عسکر وژل شوي دي او پوسته تخریب شوې ده. ولایت باجوړ ناوګۍ ولسوالۍ هاشم سر سیمه کې پرته پوسته په لیزري ټوپک برید کې یو عسکر وژل شوی دی. لکی مروت د غزنی خیلو ولسوالۍ د پیزو د درې تاڼه کې د هوان په برید کې مرګ ژوبله اوخته ده. همدارنګه لکی مروت د غزنی خیلو ولسوالۍ د پیزو یا د پیزو درې برېښنا کوټ باندې ډیر د پوز د هوان برید شوی دی چې مرګ ژوبله اوخته ده. جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ ګلدین کوټ په سیمه پرته پوستې باندې برید شوی دی، 2 عسکر وژل شوي دي، یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. همدارنګه جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ بازار کې پوستې په بازار کې پرتې پوستې باندې برید شوی دی، د راسکوف په برید کې ځاني او مالی تلفات ور اوختی دي. ولایت ټانک خاص ټانک ولسوالۍ عمر خان کلی کې پوځي قلا باندې د راسکوف په برید کې یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. ولایت ټانک جندولي ولسوالۍ خیسور سیمه کې پیر تنګي پوستې باندې د راسکوف په برید کې عسکر وژل شوی دی. موټر سایکل
تخریب شوی دی. ډیری اسماعیل خان د رابن ولسوالۍ اکمالاتي رکشې باندې برید شوی دی. رکشه سوځول شوې ده، ډریور ژوندی نیول شوی دی او د مشرانو او د کلیو د مخورو په مخ باندې بیرته خوشي کړلی شوی دی. دا زما د نن ورځې جهادي او نړیوال خبرونه ستاسو سیمې ته مې وړاندې کړل. هیله ده چې دا خبرونه د دوستانو سره شریک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او د نورو ته هم واستوئ. په همدې هیله تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.